پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم د سختو خنډونو وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو ولسوالۍ کې د بنو پریس کلب مخې ته لویه ولسي غونډه کړې چې پکښې د منظور پښتین په ګډون د نورو نیول شوو غړو او د بېدرکه کسانو د خوشي کولو ترڅنګ د سیمې په امنیت اندېښنې څرګندې شوي او په ترهګرۍ کې یې د پاکستان پوځ لاس بللی. په غونډه کې د پی ټي ایم د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو بندي غړو د خوشي کولو غوښتنه شوې ده. پښتین د پنجاب په جیلم سیمه کې بندي دی. د پاکستان ریاستي چارواکي وایي چې هغه یې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي قانون 3MPO لاندې نیولی دی. پرون د یونۍ یا یکشنبې په ورځ دغې غونډې ته په زرګونه شمېر کسان راغونډ شوي وو چې پکښې د بېدرکه کسانو خپلوانو د هغوی عکسونه پورته کړي وو او د بنو بېلابېلو ښارونو تېرېدو پر مهال یې د ترهګرۍ پر ضد شعارونه ورکول. پی ټي ایم د جلسې دپاره د جنورۍ په 14مه د بنو میلاد پارک ټاکلی و، خو د غورځنګ د بنو مشر ګران وزیري ویلي وو چې دوی پرون میلاد پارک ته ورغلل خو کلپان ورته لګېدلي وو او بیا یې د بنو ډګري کالج مخې ته په خلاص میدان کې خیمه او کرسۍ ولګولې، خو هغه ترې هم د شپې پولیسو ویوړې. هغه تور پورې کړ چې سهار لسګونه د پوځ او پولیسو موټرونه د غونډې ځای ته ورغلي وو چې په وسلو، کوتکو او د اوښکو بهیونکو ګازو سنبال وو او په احتجاج کوونکو یې هوایي ډزې کړي دي. هغه وویل د ښار په 2 ځایونو کې د جلسې اجازه ورنه کړل شوه چې وروسته مجبور شول د پریس کلب مخې ته ولاړل او هلته یې غونډه وکړه. پولیس وایي انتظامیې د وړاندې نه په ولسوالۍ کې د فساد د مخنیوي ماده لګولې چې تر مخه یې په غونډو بندیز لګولی، نو ځکه پی ټي ایم ته د جلسې اجازه ورنه کړل شوه. په بنو کې د جلسې وخت د سهار 10 بجې ټاکل شوی و، خو د پولیسو لخوا خنډونو وروسته 2 بجې بنو پریس کلب مخې ته پیل شوه او د وخت د کمي له امله یوازې 4 کسانو ورته ویناګانې وکړې. جلسې ته د وینا پر مهال د پی ټي ایم مرکزي کمیټې غړي صمد خان وویل دا د بنو پولیسو مجبوري ده چې دوی غونډو کولو ته نه پرېږدي، خو دوی نه یوازې پښتون قام ته بلکې پولیسو ته هم امن غواړي چې پخپله د ترهګرۍ ښکار دي او د ترهګرۍ په نوم وژل کیږي. صمد خان په بنو کې په وروستیو کې ترسره شوو بریدونو یادونه وکړه او ویل یې چې په بنو کې د حکومت تر سیوري لاندې ګوډ طالبان ساتل کیږي چې دغلته ناامني جوړوي. غونډې ته د وینا پر مهال د جنوبي پښتونخوا د پی ټي ایم مشر نور باچا وویل دې خاورې ته د جنګ نوي منصوبې راوړل شوي چې تر مخه به بیا پښتانه وژل کیږي. هغه وویل چې څوک هم د جنګ پر ضد خبره کوي د پاکستان ریاست لخوا نیول کیږي او په زندانونو کې بندیوانیږي. دا مهال د پی ټي ایم د مشر منظور پښتین په ګډون د سند ایالت مشر نورالله ترین او د شمالي وزیرستان د پی ټي ایم مشر عبدالرحمن زکیم مداخیل او ګیلمن پښتین په زندان کې بندیوان دي. نور باچا ویلي په دې حد کړو د پاکستان ریاست دوی د خپلې مبارزې څخه نشي په شا کولی او د پراکسي جنګونو دپاره خاوره بل چاته نه پرېږدي. د پی ټي ایم فعال حنیف پښتین چې د پی ټي ایم تر ټولو د ډېر وخت زنداني و، رسنیو ته ویلي د دوی په غوښتنو کې د منظور پښتین په ګډون ټول نیول شوي کسان خوشي کول، ماورای عدالت یا د عدالت لرې وژنې درول، د پښتنو په خاوره او په ځانګړي ډول وزیرستان کې هدفي وژنو مخنیوی، په وسایلو د ځایي خلکو اولنی حق منل، د ناامنۍ مخه نیول او د ګوډ او بیټ پالیسۍ ختمول شامل دي. هغه وویل د دغې جلسې غرض خالص دا پیغام ریاست ته رسول دي.